نن به هارت ریټ او ریدم باندې خبرې کوو چې یو ECG کې موږ تاسو څنګه هارت ریټ معلوموو. ځکه موږ تاسو پرون هغه سټیپونه بل ورځ ویل چې اول سټیپ کې موږ تاسو یو ER ګورو او دویم سټیپ کې موږ تاسو بیا سټانډرډایزیشن اف ECG ګورو چې سټانډرډ ده که نه ده، او دریم سټیپ کې هارت ریټ معلوموو. خو مخکې دی چې موږ تاسو هارت ریټ معلوم وکړو اول باید په ریدم باندې موږ تاسو پوه شو. که په ریدم باندې موږ تاسو پوه نه شو هارت ریټ نشو معلومولی. نو هارت ریدم باره کې باید دا ووایو چې هارت ریدم لپاره 5 اساسي شرطونه دي، 5 اساسي اصول او شرطونه دي چې په دې 5 شرطونو کې یو دا ده چې نارمل پی ویب باید موجوده وي. نارمل پی ویب باید موجوده وي. که نارمل پی ویب موجوده نه وي نو موږ تاسو ورته نارمل ریدم نشو ویلی. دویم شرط دا ده چې نارمل QRS به موجود وي. او دریم شرط دا ده چې د هر پی په تعقیب باندې به QRS راغلی وي. د هر پی په تعقیب باندې به QRS راغلی وي. او څلورم شرط چې دا ده چې هارت ریټ او هارت ریټ به پکې فرام 60 to 100 بیټ پر منټ وي. د زړه ضربان به په یوه دقیقه کې د شپېتو څخه تر سلو پورې وي. او پنځم شرط دا دی چې تر ټولو ډېر مهم شرط دی چې RR انټروال به په ټولو لیډونو کې ایکول او برابر وي. که چېرته RR انټروال په ټولو لیډونو کې ایکول او برابر نه وي موږ ورته نارمل ریدم نشو ویلی. یو خبر دا چې تقریبا اپ ټو 10% وریشن شاید ولري، یو 10% وریشن کېدای شي ولري، خو دومره هم نه چې هغه ډېر زیات وي. نو RR انټروال به په ټولو لیډونو کې ایکول او برابر وي. دا 5 شرطونه د نارمل ریدم دپاره دي چې پی ویب به موجوده وي، نارمل QRS به موجود وي، د هر پی په تعقیب به QRS راغلی وي، او د هارت ریټ به پکې شپېتو نه سل بیټ پر منټ وي، او RR انټروال به په ټولو لیډونو کې ایکول او برابر وي. ایکول او برابر وي. موږ دلته تاسو ته یو ریدم رسمو، یو سټپ رسمو. پشته QRS راله، टी راله، بیا پی راله، بیا QRS شته، بیا टी شته، بیا پی شته، بیا QRS شته، او بیا टी ویب شته. نو دلته که موږ تاسو وګورو پی شته که نه پی شته، QRS شته او टी شته، بیا پی شته، QRS شته او टी شته، او بیا پی شته، QRS شته او टी شته. که دلته موږ تاسو وګورو د اول شرط دا دی چې پی به موجوده وي، پی شته که نه شته. دویم شرط دا چې نارمل QRS به موجود وي، نارمل QRS شته که نه. دریم شرط دا دی چې د هرې پی په تعقیب به QRS راغلی. ګورې پی شته، QRS ورپسې، پی QRS، پی QRS. every P should be followed by a QRS. اره پی د QRS په واسطه باندې تعقیب شوې ده. او دریم شرط دا چې موږ تاسو ریډ به وروسته درته ووایم چې ریډ موږ شمارو په دې تقریبا په دې کې ریډ راځي دا تقریبا 15 راځي. یو غټه مربع 2 3 4 300 عدد راخلو او په 4 باندې تقسیمو. موږ ته هارت ریټ راکوي. ریټ به څو شي؟ 15 چې دا د شپېتو اصولو منځ کې دی که نه دی؟ نو ریټ څنګه شو؟ نارمل شو، د شپېتو اصولو منځ کې شو. او بل دا چې RR انټروال به په ټولو لیډونو کې ایکول او برابر وي. که موږ داسې فرض کړو سپوز دس RR انټروال دا RR انټروال دی، د دې R د پیک نه واله د دې R تر پیکه پورې دا RR انټروال دی، د دې R د پیک نه واله د دې R تر پیکه پورې دا کوم انټروال دی؟ RR.
او بیا د دی آر د پیک د دی آر تر پیکه پورې دا کوم انټروال دی آر آر نو که موږ سپوز دا د فرض کو دا دواړه ایکول او برابر دي نو موږ سو ریدم څنګه دی نارمل دی د ریدم د معلومولو لپاره موږ تاسو د لپاره چې آر آر انټروال وګورو مختلفو طریقو څخه استفاده کولی شو د هغې طریقو له جملې څخه یو طریقه دا ده چې موږ تاسو یو پیپر راخلو آسان طریقه دا ده چې تاسو یو کاغذ راخلی ECG د پیپر د پاسه ایږدئ اوس دلته موږ تاسو دا د ورق دا سر دلته دي آر سره برابر شو که نه او بل سر یې کوم ځای کې شو دی آر سره برابر شو نو دلته موږ تاسو یو خط رسمو دلته موږ تاسو چې رسمو دلته یو خط رسم کو دا زموږ ستاسو آر آر انټروال شو اوس همدا راخلو په ټوله ECG باندې داسې ګرځو چې دا دلته برابر شو که نه شو تقریبا دا خو زما بلاس رسم شوی برابر شو تقریبا ته لږ دا برابرېږي اوس برابر شو که نه نو دغسې موږ دا اندازه د آر آر انټروال اخلو د کاغذ په واسطه او په ټولو لیډونو باندې ګرځو موږ له پته لګېږي چې اوس آر آر انټروال ایکول او برابر دی که نه دی برابر یو طریقه دا ده دویمه طریقه دا چې موږ تاسو پرکار راخلو هندسه کې موږ تاسو پرکار لوستی دی پرکار راخلو پرکار داسې چې داسې دا دوه کې سره جدا کېږي اوس موږ ګورو چې آر آر انټروال څومره دی نو داسې پرکار باندې په نښه کوو مثلا آر آر انټروال دومره شو همدومره فکس کوو بیا په ټولو آر آر انټروالو باندې دا ګرځو کله چې په ټولو لیډونو کې آر آر انټروال ایکول او برابر او موږ ریدم څنګه دی نارمل دی نارمل ریدم دپاره موږ تاسو 5 شرطونه وویلي چې نارمل پی به موجود وي نارمل کیوارس به موجود وي د هرې پی په تعقیب به کیوارس راغلی هارت ریټ به پکې شپېتو نه سلو پورې وي او آر آر انټروال به چې تر ټولو مهم شرط یې دا دی چې آر آر انټروال به په ټولو لیډونو کې ایکول او برابر وي یا پی پی انټروال به په ټولو لیډونو کې ایکول او برابر وي دا د نارمل ریدم دپاره شرایط دي یا شرطونه دي اوس راځو موږ تاسو دې نه وروسته هارت ریټ دا اندازه کوو یا شمارو یا چې هارت ریټ څنګه دی موږ په ECG کې هارت ریټ څنګه معلومو ګورئ تاسو ته زه د ریټ د معلومولو طریقه ښیم چې موږ تاسو هارت ریټ معلومو چې معلومو هارت ریټ معلومو نو د هارت ریټ د معلومولو لپاره موږ تاسو دوه میتډ لرو یو میتډ دا دی چې ریدم نارمل وي او موږ تاسو هارت ریټ معلومو او هغه بل میتود دا دی چې اریتمیا وي او موږ تاسو هارت ریټ معلومو په ECG کې یو دا چې ریدم څنګه دی نارمل دی ریدم دی په دې کې موږ تاسو څنګه هارت ریټ معلومو او یو ریدم چې دی اب نارمل دی په دې کې موږ تاسو څنګه هارت ریټ معلومو په نارمل ریدم کې موږ تاسو بیا دوه میتود لرو په نارمل ریدم کې موږ تاسو بیا دوه میتود لرو یو میتود دا دی چې موږ تاسو ورته د 300 میتود ویلی شو او بل میتود دا دی چې موږ تاسو ورته د 1500 میتود ویلی شو اول راځو د 300 میتود کارو د 300 په میتود باندې موږ تاسو په ECG کې هارت ریټ چې ډېر اسانه میتود دی په د 300 په میتود کې موږ تاسو هارت ریټ معلومو د 300 په میتود کې موږ تاسو هارت ریټ څنګه معلومو د 300 کې موږ تاسو 300 عدد راخلو او دا د آر آر انټروال ترمنځ د بیگ سکویر یا د غټو مربعو په تعداد باندې ویشو نمبر اف بیگ سکویر 300 عدد راخلو او د آر آر ترمنځ د غټو مربعو په تعداد باندې دا ویشو مثلا موږ تاسو دلته یو سټریپ رسمو
دلته موږ تاسو یو سټپ رسمو په دې سټپ کې موږ تاسو ګورو چې د آر آر ترمنځ څو غټې مربع دي یو غټه مربع 2 3 یو 2 3 د آر آر ترمنځ څو غټې مربع دي 3 غټې مربع دي د آر آر ترمنځ څو غټې مربع دي 3 موږ تاسو ویل چې 300 عدد راخلو د آر آر ترمنځ غټو مربع په تعداد باندې تقسیمو اوس نو د آر آر ترمنځ څو غټې مربع شوې 3 شوې نو 300 چې په 3 تقسیم شي هغه به څو راشي سل هارت ریټ څومره شو سل شو هارت ریټ موږ تاسو سره equal to سل بیټ پر منټ شو سمپل طریقه ده 300 عدد راخلي د آر آر ترمنځ غټو مربعو په تعداد تقسیموي اوس تاسو سره یو کوېسچن پیدا کیږي چې دا 300 عدد دی ولې په 400 نه تقسیمې شي ته په 300 راخلي تقسیمې یا ولې 500 نه تقسیمې ولې 600 نه تقسیمې چې تاسو 300 عدد راخلي او په د آر آر ترمنځ غټو مربعو په تعداد تقسیموي 300 ځکه تقسیمو که تاسو ورونه درس یاد وي موږ تاسو ویلو چې په یو سکند کې د ECG ماشین نه څو غټې مربع تیریږي 15 غټې مربع تیریږي 5 بیگ سکوير 15 غټې مربع تیریږي صحیح ده کنه او موږ تاسو هارت ریټ څومره وخت کې وشمارو یو منټ څو سکند کېږي شپېته نو دا 15 باید په شپېتو کې ضرب کو کنه ځکه موږ تاسو ریټ په څومره وخت کې شمارو په یو منټ کې نو چې په یو منټ کې شمارو نو شپېته ضرب 15 300 دا 300 د دې ځن راوسته چې په یو دقیقه کې د ECG ماشین نه 300 غټې مربع تیریږي په یو دقیقه کې د ECG ماشین نه څو غټې مربع تیریږي 300 دا 300 راخلو د یو سایکل چې هغه د آر آر ترمنځ غټو مربعو تعداد دی یو آر نه تر بل آر پورې یو سایکل دی په دې باندې تقسیمو چې په دې باندې تقسیم کوم تاسو ته هارت ریټ راکړي اوس په شوالي په 300 تقسیمو موږ تاسو پرون ویلو چې سټانډرډ ماشین هغه چې په یو سکند کې 15 غټې مربع نه تیری شي یا 15 ملي متره کاغذ نه تیر شي نو موږ خو ریټ په څومره وخت کې شمارو یو دقیقه کې نو دا باید په شپېتو کې ضرب کو ځکه یو منټ شپېته سکنډه کېږي نو په یو منټ کې 300 غټې مربع ECG ماشین نه تیریږي نو ځکه موږ 300 عدد په تقسیمو دویم میتود چې دی هغه د 1500 میتود دی 1500 میتود ګوره ډاکټر 1500 میتود لږ وخت نیسي خو 1500 میتود ډیر دقیق دی نسبت چشته د 300 میتود ته کیدای شي د 300 میتود کې وړه مربع درنه اخوا دی خوشي یا وړه مربع د نزیاتو کم شي اگر ډیر توپیر نه کوي خو په 1500 کې تاسو نه وړه مربع نه دغه کیږي 1500 بدل تراخلو د 1500 په میتود کې موږ تاسو 1500 عدد راخلو د آر آر انټروال ترمنځ په چی شي باندې نمبر اف سمال سکوير د وړو مربعو په تعداد باندې تقسیمو د وړو مربعګانو په تعداد تقسو 1500 عدد راخلو د آر آر ترمنځ د وړو مربعو په تعداد تقسیمو نو که چېرته اوس هم دغه شکل موږ راواخلو د دې آر آر ترمنځ د وړو مربعو تعداد څو دی څو 15 یو غټه مربع 15 بل غټه مربع 15 بل غټه مربع 15 جمع 15 15 اوس 1500 تاسو راخلي په څو تقسیموي په 1500 چې په 1500 تقسیم کې څو راځي سل راځي کنه ډېر ریټ څو شو سل شو زما په خبره پوه شوي کنه اوس که تاسو سره کوېسچن پیدا شي چې 1500 تقسیمه ولې 2000 نه تقسیمو نو دلته هغه میتډ دی چې موږ تاسو ویلو چې په یو سکند کې د ECG ماشین نه 15 وړې مربع تیریږي نو موږ تاسو په یو منټ کې هارت ریټ شمارو یو دقیقه کې نو موږ تاسو به دا 15 په څو کې ضرب کوو په شپېتو کې 15 ضرب شپېته مساوي کېږي څو سره 1500 سره نو دا 1500 چې تقسیمو د هدف دا دی چې په یو دقیقه کې د ECG ماشین نه 1500 وړې مربع تیریږي سپوږ شوي که نه موږ تاسو به
تر هغه ځای پورې چې پیک د آر دی تر هغې ځای پورې به مرباګانې شمارو په همدې خاطر زه دا خبره کوم چې 1500 عدد ډېر د 1500 میتود ډېر دقیق دی اوس که چېرته مثلا دلته یې ګورئ ښه تاسو کولی شئ دلته په دې ځای کې یو وړه مربا مثلا اضافه ده دلته یو وړه مربا شته سمال سکویر شته دا اضافه دی صحیح ده نو که ته چېرته موږ تاسو غټې مربا زه په دې 3 غټو مرباو تقسیم کړه 300 عدد راغلي 3 غټو مرباو تقسیمې او تا ته هټ سل هټ ریټ درکوي خو که چېرته موږ اوس داسې وکړو چې یو غټه مربا 2 غټې مربا 3 غټې مربا 15 شو او یو وړه مربا یو وړه مربا دا څو شو 14 اوس به 1500 عدد راغلي په 14 به تقسیمې تا ته به هټ ریټ درکوي 98 یا 99 شاوخوا به درکوي دا 3 ولې کم شو پروسس دقیق شو حساب دې ډېر دقیق شو ځکه هلته یو وړه مربا تا نه مس شوې وه درنه پاتې شوې وه هغه دې څه کړه هغې پکې حساب کړله دا په هغه صورت کې چې ردم نارمل وي چې ردم صحیح نارمل وي خو که ردم اب نارمل وي اریتمیا شتون ولري نو موږ تاسو بیا 2 میتوده لرو د اریتمیا په صورت کې موږ تاسو بیا 2 میتوده لرو که چېرته ردم اب نارمل وي نارمل کې خدا 2 میتوده شو که چېرته ردم اب نارمل وي اب نارمل ردم وي بیا 2 میتوده دي دلته بیا 2 میتوده دي یو میتود ته د 1500 میتود وي او بل ته د 1000 میتود وي یو د 1500 میتود دی او بل چې د 1000 میتود دی خوښه ستاسو چې د 1500 میتود نه استفاده کوئ خوښه ستاسو چې د 1000 میتود نه استفاده کوئ بیا هم د 1500 میتود اسانه دی او د 1000 میتود دقیق دی 1500 میتود څنګه موږ د 1500 میتود اجرا کوو داسې کوو چې موږ تاسو په 1500 غټو مرباو کې آر موجه شمارو موږ څه کوو کاونټ آر ویبس and 15 بیگ سکویر موږ تاسو په 1500 غټو مرباو کې آر موجه شمارو ملټیپلای بای 20 شلو کې ضربو څو کې ضربو شلو کې ضربو موږ تاسو آر موجه په 1500 غټو مرباو کې شمارو او په شلو کې ضربو دا میتود دی آر موجه په 1500 غټو مرباو کې شمارو او څو کې ضربو شلو کې ضربو مثلا زه تاسو ته یو سټپ دلته رسموم مثلا دا موږ تاسو یو سټپ دی په دې کې زه اوس 1500 مربع برابروم غټې اوس بس دا وشمارم چې کمی زیاتې کور سره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 خوشبختانه پوره 15 راغلي 15 راغلي تاسو فرض کړئ چې دا 15 بیگ سکویر دي سو بیگ سکویر دي 15 بیگ سکویر دي دا اوس درته سکویر کومه دا سو بیگ سکویر دي 15 بیگ سکویر دي 15 غټې مربعګانې دي اوس دې کې مونږه یو سټریپ رسمو چې ګورو په دې کې څو دانې اریتمیا ده که نه ریتم برابر دی که غیر برابر دی آر ترمنځ فاصلې څنګه دي مساوي دي که غیر مساوي غیر مساوي دي شابسي اوس دا خو 15 غټې مربع وي دي که موږ څه شی شمارو آر شمارو یو آر غټه مربع دی 2 دی 3 او دی 4 غټې مربع دي موږ تاسو د آر ترمنځ څو غټې مربع شوي 4 په څو کې ضربو شلو کې ضربو موږ تاسو ته هارت ریټ څو راکوي 80 بیټ پر منټ 80 ګورئ په 15 غټو مربعو کې آر شمارئ شلو کې ضربوئ اوس که تاسو وایئ چې دا په شلو کې ولې ضربئ
ولې په 10 کې نه ضربې ولې په 40 کې نه ضربې تاسو سره کوېشن پیدا کیږي چې تاسو یوازې دا شل دی راخستي ولې په 10 کې نه ضربې ولې په 10 کې نه ضربې ولې 40 کې نه ضربې چې په 10 کې ملټیپلای کوو حل دا دی چې موږ تاسو په 15 غټو مربعو کې آر شمارو نو 300 عدد موږ تاسو ویل چې په یو دقیقه کې 300 غټې مربع د شي نه تیریږي ECG ماشین نه نو دا 300 راواخلي په 15 تقسیم کې تاسو ته بشل درکې شل درکې کنه درکې شل په 15 کې ضرب کې 300 عدد درکې درته صحیح ده ها ګورئ شلو کې ولی ضرب او شلو کې ځکه ضرب او چې په یو دقیقه کې موږ ویل چې 300 غټې مربع تیریږي دا 300 راواخلي په 15 تقسیم کې تاسو ته شل عدد درکې نو ځکه موږ په شلو کې ضربو زما په خبره پوه شوې که نه میتود څنګه دی آر موجه په 15 غټو مربعو کې شمارو شلو کې ضربو ښه دلته اوس د 10 میتود دی د 10 میتود کې موږ تاسو کوو په 10 غټو مربعو کې آر شمارو لسو کې ضربو د 10 په میتود کې کاونټ R web and 30 big square multiply by 10 په 10 غټو مربعو کې R شمارئ په لسو کې ضرب وای په 10 غټو مربعو کې R موجه شمارئ په څو کې ضرب په لسو کې مثلا 15 خدا شوي تاسو سپارس کې چې 15 ور سره دا شوي یو 15 ور سره دا شوي څو دا شوي یو 15 دا شوي 15 دا شوي 15 دا ټوټل څو شوي 10 شوي اوس نو موږ تاسو ګورو چې په 10 غټو مربعو کې څو آر راځي ګورئ اوس موږ تاسو په 10 غټو مربعو کې آر شمارو لسو کې ضربو یو غټه یو آر 2 آر 3 آر 4 آر 15 آر 6 آر 9 آر ملټیپلای بای 10 و ضرب لس ریټینګ لس وراکو بیا اوس دا څه شو کا پاس څه شو دا لاندې صحیح شو لاندې صحیح شو علت چې شی دی ول لاندې صحیح شو ما تاسو ته ویل چې دا میتود ډېر دقیق دی اوس دا یو لیډ دی مثلا تاسو دویم لیډ اخیستی دی لانګ لیډ هم اخیستی دویم لیډ هم لانګ اخیستی اوږد لیډ دی که په 15 کې شمارو که دې خوا 15 کې وشمارو دې پلو 15 کې نو هټریډ به څومره راشي اتیا که دې خوا وشمارو هټریډ به څومره راشي واري یو 2 3 ضرب شل شپېته راځي که 15 کې موږ ویل چې په 15 کې وشمارو په شلو کې ضرب یې که نه نو په دې 15 کې څو رالل نه آر موجي څو رالې 3 په شلو کې شپېته دې په لو 15 کې وشمارې څلور شو ضرب شل اتیا فرق یې وکړه که نه او که چېرته موږ تاسو راولګېږو دا په 10 غټو مربعو کې وشمارو نو بیا به څه راشي بیا به ریټ اویا راشي نو په دې خاطر د 10 میتود چې دی دا نسبتا د 15 میتود ته لږ دقیق دی د 15 میتود بیا اسانه دی ځکه ته چې 10 غټې مربع شماري کېدای شي نشمار کې بیا غلطي شي بیا ورپسې شروع شي لاسو کې ولې ضرب واپرین بیسټ کوېشن ما تاسو ویل چې په یوه دقیقه کې 300 غټې مربع تېرېږي 300 راواخله په 10 تقسیم کړه تا ته 10 درکوي نو په دې میتود باندې پوه شوئ که نه دوه میتود یو د 15 میتود او بل د 10 درس زه فکر کوم یو خبره درس هم انف فور ټوډے